د فلم شروعات د یو کس نه کیږي چې جان ریمبو نومي وي، کوم چې د امریکای یو غټ فوجي وي او په ویتنام جنگ کې ډېر په بهادرۍ سره جنگ کړی وي. جنگ خو خیر اوس ختم شوی وي، خو دا یو زوړ ملګري پسې ګرځي او دا له هغې کور معلوم کی او هغې کور ته راشي کوم چې یو سیند سره وسیږي. له هغې ښځې ورته وایي چې هغه یو کال مخکې مړ شوی و، کوم چې د کینسر د مرض نه. د جنگ په دوران کې له هغې ډېر زیات ګیس تېر شوی و، په کومه چې هغې ته کینسر لګېدلی و او هغه اوس مړ دی. ریمبو ته چې کله دا پته ولګي هغه ډېر زیات خفه شي او هغه د دې ښځې ته یو عکس ورکړي او هغې نه پس ته ریمبو هلته نه لاړ شي. دا د خوراک او د هوټل په تلاش باندې یو ښار ته راشي چې له هغې نوم خوب وي. هلته کې یو پولیس چې له هغې نوم ویل وي هغې نظر په ریمبو باندې پرېوځي. د ریمبو ډېر غټ غټ ویښتو عجیبه غوندکې جامې اغوستې وي، په کوم معنی چې په دې باندې شک شي او دا په خپل ګاډي کې کینی او د ښار نه بهر پرېږدي. خیر ریمبو خو غوسه شي، خو څه ونه وایي او یو ځل بیا هغه دغه ښار ته روان شي. ویل چې یو ځل بیا دا په لاره وګوري هغه ډېر غوسه شي او دا ګرفتار کړي. ویل دې نه تلاشي والي او د دې د بډې نه یو چاقو روزي او دا په ګاډي کې کینی او دې پیرې پولیس سټیشن ته راولي او څه پولیس دې ته وایي چې څه فارم ډک کا، خو ریمبو دا خبره ونه مني. او بیا د دغه پولیسو انسپکټر چې کله راشي هغه هم ډېر غوسه شي او دغه انسپکټر حکم ورکړي چې دا ووښیي، په کوم باندې چې ځل بیا د ریمبو په دماغو کې هغه د جنگ منظر راشي. او دغه پولیسو پیله دې نه کپړې وکاږي او بیا دا هلته کې ووښي او بیا یو پولیس چې ډېر په تیزه پریشر باندې دې باندې اوبه واچوي او په اخره کې دوی بیا د ریمبو نه اخته کټ کوي، په کوم باندې چې هغه ډېر زیات غوسه شي. هغه په زوره دوی نه ځان خلاص کړي او بیا یو پولیس راونیسي او لاسونه او خپې ماتې کړي او ځان ورته وښیي چې زه هم اخر یو کمانډو پاتې شوی یم. او بیا هلته نه خپل چاقو اوچت کړي او بهر راشي او په یو موټرسایکل باندې کینی او وتښتېږي. ویل هم په خپل ګاډي کې سور شي، خو ریمبو دې نه ځنګل ته وتښتېږي او د ویل ګاډي او غر نه لاندې لړه شي. ریمبو هم خپل هغه موټرسایکل لړه کړي او ځنګل ته پیدل وتښتېږي. ویل هغه ځنګل ته ډېر زیات پولیس راغواړي او هغوی سره جدیده حسله او څه ځنګلي سپي ورسره وي او هلیکاپټر هم راغوښتی وي. ریمبو ته په ځنګل کې یو زړه کپړه میلو شي او ستارونه دا له هغه ځان نه تاو کړي، ولې چې ځنګل کې یخني وي او د پولیس نه دومره زیات وتښتېږي چې هغه بره غر ته رارسېږي او بیا د هغه غر نه لاندې د کوزېدلو کوشش کوي. خو کله چې لږ لاندې راشي نو هلته کې دا په هلیکاپټر نه وګوري او په دې ډز وکړي. ریمبو سره اوس څه بله لاره نه وي او دا د هغه غر نه لاندې ټوپ کړي او لاندې په ونو باندې ځان رالاړه کړي او د ونو په څانګو باندې راشي او ځان بچ کړي، خو بیا هم د دې لاس هلته کې ډېر زیات زخمي شي. د بره هلیکاپټر نه ډېر ډزې کوي، دا په منډه کې هغه ونې شاته پټ شي. ریمبو هلته کې یو کاڼی روچت کړي او په دغه هلیکاپټر غوځار وکړي او د پایلټ نه دغه هلیکاپټر بېتولی شي او بیا هغه هلیکاپټر نه لاندې رالاړه شي او لاندې په غټو کاڼو باندې لړا شي او په هلته کې په موقع مړ شي. بیا ریمبو هلته کې په خپل زخم باندې څه مرهم لګوي او بیا فیصله کوي چې پولیس ته ځان حواله کوم. ریمبو د لرې نه پولیسو ته ووایي چې د مرګ په غلطۍ سره شوی دی او زه اوس چاته هم نقصان نه رسوم، خو هغه پولیس په دې باندې ډېر ډزې وکړي او دا ته یو ځل بیا وتښتېږي او واپس هغه ځنګل ته روان شي. لږ ساعت پس ویل او د هغې ملګرو ته په ریډیو باندې یو پیغام راځي او ورته وایي چې کوم کس تاسو مړ کوئ هغې نوم دی جان ریمبو، کوم چې د ویتنام په جنګ کې د امریکې یو ښه فوجي پاتې شوی و، چاته چې ډېر زیات انعامونه او میډلې میلاو شوي دي. او کله چې دا څه پولیس واوري هغه ډېر زیات ویریږي، خو ویل ډېر زیات غوسه وي او هغه اوس هم غواړي چې د ریمبو نه خپله بدله والي او هغه یو ځل بیا هغه ځنګل ته روانېږي. خو په دغه پولیسو کې څه پولیس ویریږي او هغه داسې فکر کوي چې ریمبو به موږ مړ کړي او هسې نه چې بیا موږ ریمبو نه تښتېږو هغه موږ نه پرېږدي او بیا د دې دغه یره په حقیقت کې بدله شوه او په مزه ریمبو هغه ټول پولیس مړه کړو او دلته کې ویل اوس یوازې پاتې وي او ویل چې څنګه لږ مخکې حرکت وکړي. ریمبو هلته د بوټونو روزي او د دې په مرۍ باندې یو غټ چاقو کېږدي او ویل ته وایي چې ما پسې مه راځه او که داسې دې ونه منله نو هغه کار به سره وکړم چې ته به یاد ساتې او هغې نه پس ریمبو په ځنګل کې غیب شي او جان ځان سره یو پولیس نه وارلس هم پټ کړی وي او لږ ساعت پس دغه ځنګل ته ډېر زیات پولیس راشي او دوی پولیس سره ځان سره فوج هم ملګری کړی وي. بیا یو پولیس په وارلس باندې ریمبو ته پیغام ورکوي
چې موږ ته سلوونه طرفونه ګیر کړی یې او ته اوس چېرته هم نشي تښتېدی او لږ ساعت پس له امریکې د فوج مشر سیم هم راشي او ورته ووایي چې د جنګ په دوران کې زه د ریمبو مشر پاتې یم او هغه ویل ته ووایي چې ریمبو په دغه ځنګل کې څو میاشتو پورې ژوندی پاتې کېدی شي ولې چې هغې دغه ټریننګ اخیستی دی او ته چې څومره هم ځان سره ملګري یو ځای کړي ته هغې نه دا جنګ نشي ګټلی او ورته ووایي چې جنګل ستا نه بلکې د ریمبو کور دی او ښه به درته دا وي چې هغه پرېږده چې وتښتېږي او بیا به یې په ښار کې ګرفتار کړي خو ویل په خپل پولیس باندې ډېر زیات اعتبار کولو او ورته ویل چې زه به دا ونیسمه ویل سیم ته ویلو چې ته په دغه ریډیو باندې هغې ته پیغام ورکړه چې پولیس ته ځان په حواله کړي خو ریمبو د دې هم ونه منله او ورته ویلو چې دغه پولیسو سره هیڅ حق نشته چې یو عام انسان ونیسي او هغه دومره ووخي او زما خو څه غلطي نه وه زه خو دغه ښار ته راغلی وم دغه پولیسو شروعات وکړو خیر ریمبو ته دغه پیغام ورکړي او خپل ورلسپي بند کړي خو ریمبو ته دغه پته ونه لګېده چې دغه خبرو په دوران کې پولیس زما لوکیشن راواغستو بل خواته ریمبو په ځنګل کې یو خنزیر مړ کوي او هغه په اوږه کوي او یو کندي ته راځي او خوا کې یو سورنګ ته ننوځي او هلته کې اور لګوي او هغه خنزیر ښه په مزه خوري او خپله شپه هم په دغه سورنګ کې تېره کړي بل سهار د پولیسو یو غټ ټیم هغه سورنګ څلور واړه طرفونه ګیر کوي ریمبو هم هلته نه تښتېږي او دوی ډېرې زیاتې ډزې په دغه سورنګ کوي او یو راکټ لانچر باندې هم دغه سورنګ ولي او دغه ټول پولیس ډېر زیات خوشحاله شي او جشن مناوي چې مونږ خو ریمبو آخره کې مړ کړو خو دوی ته څه پته وي چې ریمبو د دوی پلار وي هغه د سورنګ کې ډېر زیات ننوتی وي او هغې ځان بچ کړی وي هغې په سورنګ کې د خپل کمیس نه اور ولګوي او د هوا رخ معلوموي او چې کله ښه ډېر دننه راشي په سورنګ کې د هلته کې ډېرې زیاتې مږې وګوري خیر هغه مږونه هم ځان روکاږي او آخره کې دا له بهر لاره وګوري او په څه طریقه باندې د هغه سورنګ نه ځان بهر روکاږي او بیا هلته کې د فوجي په ټرک باندې ټوپ کړي او لاندې راشي دا هلته کې څه مشینګنې هم پټې کړي او ریمبو هغه ډرایور لاندې لړه کړي او په خپله ګاډي کې کیني او ښار ته راشي هغه د ټرک ډرایور په منډه ځي او ویل ته د دې خبر ورکوي په کوم باندې چې ویل ډېر زیات غوسه کېږي او خپل ټیم ته اډر ورکوي چې څنګه ریمبو وګوري په هغه ټیم کې مړ کوي بل خواته هغه پولیسو ګاډۍ ریمبو پسې کېږي ریمبو هم د ځان وکاږي خو هغه د پولیسو ګاډۍ په دې باندې حمله کوي او ډزې کوي بیا ریمبو خپل ټرک باندې دغه پولیس ګاډي ته ټیکه ورکوي او هلته کې تباه کوي او بیا ریمبو په ټرک کې یو پل خواته رسیږي کوم ځای کې چې پیل نه ډېر پولیس ولاړ وي ریمبو دلته کې هم ونه درېږي او خپل ټرک په تیزه کړي او دغه ګاډو له پاسه وخیږي او هغې نه پس ته ځي یو پیټرول پمپ باندې ډایرکټ ورځي او هلته کې یو غټه دماکه کوي او خپل مشین ګن راخلي او په عام خلکو باندې هم ډزې کوي ویل چې کله دا وګوري نو هغه عام خلکو ته پیغام ورکوي چې په خپلو کورونو کې پټ شئ او بهر مه روځئ او په خپله یو ځل بیا ریمبو پسې بهر وځي سیم یو ځل بیا هلته کې راځي او ویل ته وایي چې پرېږده چې هغه وتښتېږي خو ویل خو اوس نور هم ډېر زیات غوسه شوی وي او هغه د یو بلډینګ چت ته راخیږي ریمبو هم ډېر چالاک وي او په ټسمامرو باندې ډزې کوي او له ټول ښار بجلي بوځي او بیا د یو اصلي دوکان ته ځي او هلته کې بارود یو ځای کوي او هلته کې بیا غټه دماکه کوي او ریمبو بیا ویل په یو بلډینګ باندې ګوري او دا بیا پولیس سټیشن ته راځي او هغه بلډینګ ته ځان رسوي دا لاندې نه ډېرې زیاتې ډزې کوي په کوم باندې چې ویل هم راځي او هغه هم فایرنګ شروع کوي خو ډېر زر هغه زخمي شي او بره نه لاندې را لړه شي او ریمبو په مزه هغې خوا ته راشي دا دلته کې مړ کولو ولا وي خو هلته کې سیم راشي او دا بچ کي او ریمبو ته وایي که ویل دې مړ کړو نو ته هم به هم ژوندی پاتې نه شي ولې چې څلور واړه طرفونه ته پولیس ګرفتار کړی یې او ورته وایي چې ته د خپل یونټ اخري فوجي او زه نه غواړم چې ته دغه رنګې مرګ باندې مړ شي او دا به بهتره وي چې ته پخپله پولیسو ته ځان ورکړې ریمبو هم ډېر زیات غوسه شي او د اړه باراس وکاږي او ورته وایي چې ما له اوس هم هغه ورځې یادې دي چې د جنګ په دوران کې څنګه زما ملګري مړه شوي دي او په موږ باندې څومره سختې تېرې دي او دا اوس هم هغه ورځ شپې په دماغ کې ساتي او څوک هم نه غواړي چې دې ته یو نوکري ورکړي او ټوله زندګي مې د خپل خلکو او د دغه ملک حفاظت وکړو او په آخره کې دغه خلک راپاڅي او موږ سره به داسې سلوک کوي او دا ټولې خبرې کوي او په آخره کې په چغو چغو باندې چاړي او داسې مخامخ د اړه بړاس وکاږي او د هغې اړه لږ سپک شي او بیا په آخره کې تی خپل ځان پولیسو ته ورکو ویل هم په امبولانس کې واچي او هسپتال ته روان کی ملګرو که فلم هم خوښ شوی وي نو ضروري لایک کړئ او زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ